یو سړی ډیر زیات غریب او داسم غریب چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک نو پلار روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خیر فيه. آی هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخلم داسې سوک به چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم د ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمر زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه با یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپای ورکړه چې خدای بندا مرګ مغواړه دا یو روپای والو بال بجله په وړو والے وخت به پیتیر سړی ډیر خوشحال شو روپای واغستا وړو وخت پټال د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځیده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو هغه سړی چې اچا ولا یو روپای ورکړی و بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکه خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډیر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړې وه او نن د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو په وکړه بادشاہ دی د ملک نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار لیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خیر فيه. او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دی وی او ما په ډیر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل دا د پاکستان دا کوڅه وزیران نو درخواست والا یو سه ایشو پیشو پیونی کی چې امکمه ته یو سه نو ایوه زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکي دلته ځای کم هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جی وزیر اعلی صاحب پې لیکلي دي چې ځای ولا ورکړي خو بس ته دې افسر ته ووایه چې ځای راکړي ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دسخط وکړي نو به دا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم نو ما ورته یو قصه وکړه
ما یو طالبو په دلی کې چې کتابونه اخلاص کړنو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه کنه بسته ازوی ورته ولیکل چې پلار داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور دا کتابونه مې اخلاص ک خدا غلور دا نیم نکاح شوه او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځم ما قبول کړی دا خو چې دا د راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهیږي ما قبول کړی دا خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې استا په قبل دو کې ده کده جنې په قبل دو کې ده قدې می پوهیږي ها تا خو به وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چاغه خودم قبول کی کا تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناسته ده سره جوړه اغوسته ده او شونډې سری کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو غوندې غلام جان روان دی په لار چې داسې ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا سره جامع او سره شونډې او تور سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سب کیږي هغه ورته د پاس ناواز کو چې نه بزوری نه بازاری نه بازار میں آیا کو تکشا پارام تیریگا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بستاله سترانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا خو سوال خو چې د په قبل دو کې نو سوال خو دا غي په قبل دو کې اوس دې بي وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه ده نیم پاتې ده نو ما غسړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي ده خبره د متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیاز هم کوي متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدام ته وای چې به وزیر درته زو کوم دارا ته وای وزیر کړه د استبوي سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شو زلار ني سلار لنډوا د وزیر دسخط شګه شي چې مال رانیز دی کو په لته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته و جړل او ډېر و جړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50 زره خو ورته ډزې وکړي وي کلاشن کوپ باندې علاوه کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼې خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویڼې لګه صفا کی چواری ګنده کړي مالا وزیر په سره ځکنه چاته دې چډه دې کوله هغه هغه په سیګر ځکه مالا اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړی بارام کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلیو چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه
ورته وجړل چاو په ما داسې وخت هم تیر دی چې ما د لوږې نه ځان له مرګ غوښتو نو 200 روپۍ راواغستې 200 او د هغه کاغذ په شا باندې د قرآن کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. و درخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما د هغې په عوض کې د قرآن د دې آیات مطابق چې یوه دانه څوک د خدای په نامه ورکړي نو د هغې داسې مثال دی لکه دانه وکرې هغه بوټی شي هغه بوټي کې 7 وږي وشي 7 وږي او هر وږي کې سلسل دانې نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وه نو ما یو په 200 دله درکې او که مزید خدمت هم نو ګوره بیا به ما خبره عزیزانو دې ته وایي کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیره نه څوک چې د چا نیکی هیره کی عزیزانو دام انسان نن مونږ چې کومه زمانه کې اوسېږو دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړي نو بیا غټ کاڼ هم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې وله چې خلاصې بیوش قرض دی ورکو په خوا به قرضونه خلقو چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوایي کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض یې وړی دی بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولۍ په شان ورته کور دی وران شه خو 30 روپۍ دي یا 40 یا 50 کور دی وران شه خزی انسانیت تا ګوره ابل ورځ یو ښځه راله ویل 2 کاله وشو زه وطن ته تللی ومه او د دې دکاندار ما باندې 8 آنې پاتې وې په دوایي کې 8 آنې نو 2 کاله پس رالما مال چې هغه 8 آنې ورکم اسنه چې قبر لای په غاړه یو نس خزر سړی شیخان ګیری به دوی بیوسی بیا به منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پرده واوری یو پیسہ دی چې پرده خوڑلی یو پیسہ قیامت کې بدر تولی شي چې جنت تزا خود دې سړی در باندې یو پیسہ دا آراو دل اور کنو بیا وی چې دې منډه کې پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکارش نو دې به ورپسې ورټوب چا پیسہ راوچته کی پاس چې راځي بیا به تی پریوزي نو بیا به ورپسې ورټوب د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې یو پیسہ نن پردې مال خړل خو زمونږ د مور پای دی نن تو ګور ستا په دې ملک څه ظلم روان
څه ظلم. دومره ظالم ملک به په مخ د ځمکه نه وي لکه پاکستان چې، او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاس، د دې کمسلو د لاس، دومره عظیم ظلم. دا ملک د خدای د ماخام نه را پیستا، د ماخام نه را پیستا، بیا پیرنګیانو امریکې ته حواله کی. دا کمسل او دا کمینه د دې کی او دوی ته خپل ملک ملو شي. د 9 کالو ماشوم تختوا، د 9 کالو ماشوم، او 1.5 میاشت د 9 کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ. دا ستا ملک، دا ستا وطن. ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري، ماشوم خو پرېږده چې پردی چرګه بوزي چې په هغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته یې لوټه لاندې باندې پرېږدم. داسې خلک که ژوندي په دوی څه، خدای دې په دوی سیلاب راولي، طوفان نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې. دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم، زه د هغې نه زیات ظالم یم. دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي، ملا د هغې نه زیات ظالم دی. که پیر پکې اوسېږي، هغه پیر د هغې نه زیات ظالم دی. ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا، دا د هغې نه زیات ظالمان. دا ستا ملک، پردی کشتونو باندې به ډټسن اغستې، پړت او به تختې، 80,000 راوړه، 40,000 راوړه، 13,000 راوړه. حکومت له چې ورشه د جنډه بازار اجراګانو ته، دا د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله، وایي جرګه ور سره وکړه، جرګه ور سره وکړه. ته خدای تباه و برباد کړه، ته څه دپاره حکومت چې زه هغه سره جرګه وکړم، ته څه دپاره جرګه ور سره وکړه. نو عزیزانو زما اړه قطعا مطمئن نه دی د دې ملک نه، بلکل مایوس، او داسې مایوس چې دا اړه مې د دې خولې نه بار وځي. په داسې ظالم ملک کې اوسېدل چې دي، دام ظلم چې ستا په مخ کې کم ملک دا ظلمونه کېږي. داسې د انسانیت خبره ده، داسې د سړیتوب خبره ده. غل دی غلا وش، غلا غلی ونیو، غلی ونیو، سړی ووی زما کور یې وران کړی، غلی ونیو، جی کیس پہ رجسٹر دے، کیچ پہ رجسٹر دے، تانا کی کیچ پہ رجسٹر دے، کچرو تا بلارشی او کچرو کی با وکیلو نیسی او کیچ پہ رجسٹر دے، پلدے کولے وران کرے دے، او پا غلب مقدمہ چلی گی، او بیاش میں اس تاریکونے بھئی 2-3 کالا کے بغل بوٹ رخلاشی پردے کولے وران کیچ پہ رجسٹر دے. ما ته پته ده ستاسو کیسونه رجسټر شو. عزیزانو عرض مې دا خدای رانیولی، قوم د قوم خدای رانیولی دی، او ان شاء الله نور به ممرانی سي، نور به ممرانی سي. د ځان تماشې به کوئ، نور به ممرانی سي. خدای سره پډزو یې، د خدای او د پاکستان د قوم جنگ دی. مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي.
دا خدای استاسو جنگ دی خدای یو څه وایي او ته بل څه کوې تاسو خیال راکړئ قوم د قوم خدای نه سرکش وبه هغه ورځ یو کور دی زما ورسره ډېره همدردي وه ډېره همدردي دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورمه د وی سی آر ډرمونه یې زامنو روان کړي هلکه دا څه کوئ دا بیګامه سي او دغه راوړی وله غوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي بس د هلکانو څه شغل مغل جوړ کړی وي سی آر یې کور ته دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچی دی دومره د بد لیوه زوی به بل څه غریب وس نشته دا د خنزیر بچی خدای پیژندلی وس نشته هریان شو و تاسو خدای تباه کا چې تباه شو نړکې مې ووې د رحمان بابا شعر رایاد شو چې زه توبه په هغې تېر عمرو کاږم زه توبه په هغې تېر عمرو کاږم چې تیر شوی دی بې یاره په غفلت کې په خپلو کړو پیمانه و زما څه خیال و د دې متعلق دا بد ظالمان خپل دا هغه خلق چې د روټۍ درکې دا مونږ او تاسو چې لږ ډېر ښه یو د پیشو ورونه یو وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یي پېښه غریبه ماندګۍ غوندې پیشو را وګوره ماندګۍ میاو 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 سړي پې رحم راشي ته دغې غریبې پیشو ته لږه مږه وښایه ته د دې دا منډه بیا وګوره په مږې پسې مونږ د غریبې پیشو ورونه یو پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یي پېښه دا مونږ په ځای خدای پاک راګیر کړي او رانیولي چې څنګه مونږ یو داسې زمونږ د ملک نظام ته وګوره دې بېایمانه حکومت ته منافق اعلان یې وکړو چې مونږ خپل بجټ واپس واغست واپس هم واغست خلک یې غلي کړي چې خلک یې غلي کړ اوس همغه بجټ یو شی په مزه مزه ګرانۍ لګیا دی بجلی ګرانه کړه سوی ګیس ګرانۍ لګیا دی د خاورو تیل داسې په مزه مزه یو شی اول خو یکدم خلکو ویل غلط دی ویل ما واپس واغستو دا بل زمونږه په ګډو کې اوښ چې را باندې خدای را مسلط کړی اوس یو شی در باندې په مزه مزه ګرانه ډېره ښه ګورو به چې چاته به ښه کي عزیزانو دا ټول قهر چې دی دا آسماني دی آسمان ته چې متوجه شوي نه یې یونس علیه السلام قوم باندې راغلی عذاب واپس ولې لاړو ولې ځکه چې قوم د قوم متفق شو یو شو او په یو آواز خدای ته ووې چې یا الله غلطه یم کړي معافي غواړو راغلی عذاب واپس لاړو نن ستا په ملک قوم د قوم متفق کم په قهر عظیم اخته دی ستا پاکستان مذهبي طور وګوره شیعه سنی جګړې شیعه سنی جګړه به ولې کیږي شیعاګان خو په کابل کې مو د کابلیانو له قرآن ورکوي
چې تاسو د شیعو جلوس چرته په سړک لیدلو یا شیعه بار راوته شو؟ نه، شیعه خو عربو تمزي مجال دې چې کړتو کی نن ستا په بلکې شیعه ولی فقه جعفریه غواړي لګیا دی او ته د سړي زوی نه یې که شیعه دوی څوک ستا په ملک نن قادیانی عام لټریچر تقسیمی عام قادیانی بس تبا په ملک ما نه سات څنګه اخلي او د قادیانیت نوم به څنګه اخلي خو زه سړی نه یم که بریلیان دي صاحبت بوتان زیارتونه دیو شکرانی دیو مالکی دیو جاروگانی دیو دا څوک کوي تصور شي دی کلو کې وګرځي کنا د اتوار پورز د پبو میا صاحب میله کې د چا خزي وی چای شیخړې مخ کې شیخړې ورپسې نه مرګ شیخ صاحب چرته تلې خزا کې مې باد نه د باګړو دلانو خزا کې د بادل تا ستنې ورته واله بے کوزنه را په سرکړی صاحب التنوبه راغستی په سوکا کې ورته دغه ټومبلی دا واخه چې باد یو نو تب ولې دا سکیږي او ته سړی نه یې ته سړی شوې ستا ښځه به ولې داسې کوي مونږ سړي نه یو تاسو وایئ چې په دې لارو کې ستاسو د ښځو جنجونه تېرېږي په لارۍ کې ښځو ځان سره ډولکې ایښی که نه ایښی تاسو دا د کلو پښتانه ټول خلیل مومن څه خلیل مومن مرګرو ته هم خلیل مومن تیر شوي باړې نه هغه غاړې مومن دی او دی خوا خلیل دی په لارۍ کې ډولکې ځان سره ایښی صاحب ډم ورته ډولکې غږي زمونږ ښځې ورته لاسونه پړقوي که نه پړقوي او ټول ښار او بازار یې په تماشه یي که نه دا ښځه چې ټیکسي لارۍ وي روپۍ سورلی پکې سواري کېږي هغه هم پښتون مینګه پښتانه نو روره په آرام کېنې خدای په راستی که نه پښتانه یې بېله خبره ده چې یو لنګ هم نه دی والی پرتوګی اچوئ خیال هم راغی جي نه پښتانه یې نه خلیل یې نه مومند یې پوه شوې پته هم نه لګي چې کم قوم یې شیخیل یې که ډمان یې که کنجران یې که نیان یې خدای چې څه بلا یې د پښتو خو در کې رګ نشته اوس پښتو ژبه ویلو